ټولو ته د سلام په وړاندې کولو سره نن غواړم د پروستات د غدې د سلیم لویدو یا Benign Prostatic Hypertrophy یا Benign Prostatic Hyperplasia په اړه لنډ معلومات دوستانو سره شریک کړم. د پروستات ضخامه یا غټیدل یا لویدل په نارینه‌و کې څه شی ده؟ سلیم پروستاتیک هایپرټروفي یا سلیم پروستاتیک هایپرپلیژیا چې په ساده ژبه د پروستات د غدې لویدل یا غټیدل دي. که یو شخص د پروستات هایپرپلیژیا یا هایپرټروفي ولري، په دې معنی ده چې د دې شخص د پروستات غده لویه شوې ده. پروستات غده یوازې پر نارینه‌و کې شتون لري. پروستات په نارینه‌و کې یو غده ده چې سایز یا اندازه یو چارمغز ته رسیږي او د مثانې لاندې شتون لري. د پروستات د غدې له منځ نه یوریترا تیریږي. یوریترا هغه تیوب ده چې ادرار او سیمن یا منی د دې له لارې له بدن څخه بهر وځي. سیمنل ویزیکل یا د منی د ذخیره کېدو کڅوړې او پروستات دواړه یو مایع تولیدوي چې سپرم یا نطفې سره مخلوطیږي او یو مایع جوړوي چې دغه مایع ته سیمن وایي. د نورمال یا عادي ادرار کولو په جریان کې ادرار د مثانې څخه اول د یوریترا هغې برخې څخه تیریږي چې د پروستات لخوا احاطه شوی او بیا وروسته د یوریترا وروستۍ برخې څخه او په دې ډول د بدن څخه خارجيږي. د نامعلومو لاملونو په دلیل پروستات غده د عمر په زیاتېدو سره لویږي چې دې ته په طبي لسان کې هایپرپلیژیا یا هایپرټروفي یا ضخامه وایي. که یو شخص بناین پروستاتیک هایپرپلیژیا یا د پروستات سلیم غټیدل یا لویدل ولري، ممکن چې پروستات دومره لوی شي او وده وکړي چې په یوریترا یا هغه تیوب چې ادرار له مثانې څخه او بالاخره له وجود څخه بهر باسي دومره فشار راوړي چې یا یې تنګ کړي او یا یې بند کړي، چې په پایله کې کله چې شخص غواړي چې ادرار وکړي نو ممکن چې غټ شوی پروستات وکولی شي چې د دې لامل شي چې د ادرار جریان یا بهیر ډیر ضعیف کړي چې دې ته ویک یورین سټریم وایي او بیا ادرار لاره په بشپړ ډول بنده کړي. د پروستات د سلیمه ضخامه یا هایپرپلیژیا ځینې نښې یا اعراض په لاندې ډول دي: ژر ادرار کول چې د فریکوینټ یورینیشن په نامه یادیږي او یا په بیړني ډول سره ادرار کولو ته اړتیا چې دا په نام د ارج یورینیشن یادیږي. د ادرار ضعیف بهیر یا جریان د ادرار کولو په وخت کې یا د ادرار متقطع بهیر ادرار کولو په وخت کې او د وخت په تیریدو سره د مثانې د تشولو لپاره په مثانه د فشار راوړلو ته اړتیا په ځانګړې توګه د شپې لخوا. د پروستات سلیمه ضخامه یا بناین پروستاتیک هایپرپلیژیا د لاندې اختلالاتونو لامل کېدای شي: د شخص نتوانیدل چې خپل مثانه په بشپړ ډول تشه کړي، د مثانې تخریب، د بډوډو تخریب، د مثانې انتانات یا میکروبونه یا urinary bladder infection، د مثانې تیږې او د ادرار لیک کول یا څک څک راتلل چې د انکانټننس یا ادرار د بې اختیاري په نامه هم یادیږي. هغه اشخاص چې د پروستات د سلیمه ضخامې یا غټیدلو خفیفې نښې یا هیڅ اعراض ونه لري، معالج ډاکټر ممکن د محتاطانه انتظار یعنی watchful waiting توصیه ورته وکړي. په دې معنی چې معالج ډاکټر پروستات هر کال معاینه کوي. هر کال د پروستات ځانګړی انټیجن چې د پروستات سپیسیفیک انټیجن یا PSA په نامه یادیږي، دا د وینې یو معاینه ده، هر کال ټسټ کیږي او نارمال اندازه یې د 0.2 تر 4 پورې ده، له 4 تر 10 پورې ګری زون ده یعنی مشکوک، او له 10 نه پورته طبعا په واضح ډول اب نارمال ده. او همداراز معالج ډاکټر ځان ډاډمن کوي چې د ناروغ اعراض یا نښې یا روغتیا خرابۍ خواته نه ځي. او که د ناروغ اعراض یا نښانې په متوسطه کچه وي چې ناروغ ته مزاحمت پیدا کوي، معالج ډاکټر ممکن د درملو د کارونو وړاندیز ورته وکړي، لکه الفا بلاکرز یا هغه دواګانې چې د الفا آخذې بلاک کوي. دا دواګانې مثلا ترازوسن
یا تمسلسن چې په نام د فلومکس هم یادي او نور دواګانې په دې فامیل کې شته. الفا بلاکرز یا د الفا آخذې بلاکونکي درمل د مثانې د غاړې او د یوریترا یا احلیل د عضلاتو نسج سوس او یا ریلکس کوي چې په دې ډول د ادرار بهیر له مثانې څخه بهر ته ښه کوي. الفا ریډکټیز انهبیټرز یوه بله دوایي ډله ده چې د پروسټاټ اندازه وړوکې کوي او ممکن ادرار جریان یا بهیر د څو میاشتو په اوږدو کې ښه کړي. او همداراز که چیرې اړتیا وي ډاکټر ممکن د دواړو دوایي ګروپونو درمل په ګډه توګه هم وکاروي. او که چیرې درمل نشي کولی چې د ناروغ اعراض له منځه یوسي یا یې ښه کړي نو معالج ډاکټر ممکن د یوې جراحي عملیې یا پروسیجر وړاندیز وکړي چې د ټرپ یا ترانس یوریترال ریسیکشن په نامه یادیږي چې د یوریترا له لارې یا د احلیل له لارې د پروسټاټ ښکل او یا ویستل دي. د دې پروسې په جریان کې جراحي متخصص یا یورولوګ د سیسټوسکوپ په نامه یوه آله د یوریترا یا احلیل له لارې پروسټاټ ته د رسیدو لپاره داخلوي چې د دې آلې په مرسته د یوریترا د پراخېدو په موخه هغه انساج چې د ټیوب د تنګېدو لامل دي لرې کوي. دې پروسیجر ته ورته نورې عملیې یا پروسیجرونه هم شته چې د منیمل انویسیو عملیې یا د لږ برید کوونکو عملیې په نامه یادیږي. دا پروسیجرونه هم شتون لري چې عبارت دي له لیزر، مایکروویو یا وړې څپې کارول، ریډیو ویو یا ریډیوي څپې کارول او یا برېښنایي انرژي یا الکتریکل انرژي په کارولو سره چې د سیسټوسکوپ له لارې د پروسټاټ غدې یوه برخه او یا ټول پروسټاټ راباسي. او که چیرې د ناروغ پروسټاټ خورا لوی وي نو معالج ډاکټر ممکن د اوپن پروسټیکټومي یا خلاص پروسټیکټومي پروسیجر وړاندیز وکړي چې دا یوه جراحي عملیه ده. په خلاص پروسټیکټومي کې یا اوپن پروسټیکټومي کې جراح د نس لاندې برخه کې یو جراحي شق کوي او د پروسټاټ له پیدا کولو وروسته د پروسټاټ په بهرنۍ کپسول کې یو شق کوي او وروسته د پروسټاټ دننه نسج راباسي. دغه وروسته د کپسول شق د جراحي خیاطۍ په واسطه ګنډي او په آخر کې د پوټک یا جلد شق د جراحي خیاطۍ او یا د سټیپل په واسطه تړي. د بناین پروستاتیک هایپرټروفي یا د پروستات د سلیمې ضخامې مخنیوی کیدای نشي او لکه چې وویل دا په نارینه‌و کې د عمر په زیاتېدو سره منځته راځي او معمولا له 45 او 50 کلونو شروع کیږي او په 80 کلنۍ کې تقریبا 80% نارینه پروستات سلیمه ضخامه یا Benign Prostatic Hyperplasia لري. لکه چې وویل د Benign Prostatic Hyperplasia یا د پروستات د سلیمه ضخامې مخنیوی کیدای نشي مګر لاندې ژوند سبکونو تغییرات کولی شي د ناروغۍ د اعراضو شدت لږ کم کړي، لکه د هغو درملو کارولو څخه ډډه کول چې کولی شي ادرار کول مشکل یا سخت کړي، لکه انټي هیستامینیک دواګانې او احتقان ضد درمل یا ډیکنجسن چې معمولا په هغو دواګانو چې د زکام یا ریزش د اعراضو لپاره استعمالیږي پکې کارول کیږي. بل د خوب څخه څو ساعته مخکې د مایعاتو د څښلو بندول، بل د الکول له څښلو څخه ډډه کول ځکه چې الکول یو مضرر ده او باعث دیږي چې شخص زیات ادرار وکړي. بل د کافین لرونکو مایعاتو لکه سوډا، پپسي، کوک، انرژي ډرینک او نورو کافین لرونکو مایعاتو د څښلو څخه ځان ساتنه، خصوصا د مازدیګر او ماښام څخه وروسته. او همداراز هڅه د وشي چې مثانه د ډبل وایډ یا دوه ځله تشولو په ټکنیک سره خالي شي. ډبل وایډ ټکنیک کې کله چې شخص ادرار وکړي د یو لنډ انتظار څخه وروسته بیا د ادرار کولو هڅه کوي او هغه داسې نه چې شخص زور ووهي او یا په مثانه باندې فشار راولي. همداراز باید وویل شي چې د پروستات سلیمه ضخامه یا Benign Prostatic Hyperplasia د پروستات سرطان باندې تحول نشي کولای، اما کېدای شي چې دواړه همزمان وجود ولري چې دا بله خبر ده، مګر خپله Benign Prostatic Hypertrophy په سرطان تحول نشي کوي. Benign Prostatic Hyperplasia یا د پروستات سلیمه ضخامه لکه چې وویل بعض اشخاصو کې اعراض لري
بعض اشخاصو کې ډیر کم اعراض لري، بعض اشخاصو کې هیڅ اعراض نه لري، چې دا میکانیزم معلوم نه دی چې ولې داسې ده. اما په بعض اشخاصو کې کېدای شي اعراض ولري وروسته بیرته ښه ځي، اما په ځینې نورو کې اعراض منځته راځي او هماغسې پاتې کېږي. مګر دواګانې، پروسیجرونه، عملیاتونه شتون لري چې کولی شي هغه خلکو کې چې دوی ته پروستات ضخامه ورته پرابلم خلق کوي، کولی شي د دواګانو، پروسیجرونو او بیا عملیات څخه په استفادې سره د اعراض لرې کولو لپاره په کار واچوي. دا چې ولې بناین پروستاتیک هایپرپلیژیا یا د پروستات سلیمه ضخامه منځته راځي، د دې میکانیزم تر اوسه نه ده معلوم، او همداراز دا چې ولې په ځینې اشخاصو کې اعراض ډیر خفیف وي، په ځینو کې هیڅ وجود نه لري، او په ځینو کې متوسط یا شدید وي، دا هم میکانیزم معلوم نه دی. اما په مجموعي توګه یو تعداد اشخاصو کې چې اعراض وجود لري کراکره ښه کېږي، بعض اشخاصو کې اعراض هماغسې پاتې کېږي چې د دوا او د ضرورت په صورت کې د پروسیجر په کارولو او یا د عملیات په کولو سره اعراض کولی شي چې تخفیف پیدا کړي. هیله ده چې دا صحبت مو ګټور موندلی وي. تاسو د خوښي او روغتیا په هیله څښتن ومل شه.